د خوست ښاروالۍ اړوند څلورمې ناحیې تفریحي پارک ته څیرمه د روښنایۍ پایې اوبو رسولو سیستم او د ګلدانونو د رنګونې پروژه له تکمیل وروسته رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خوست ښاروال وایي خصوصي سکټور د ښار په پرمختګ کې مهمه ونډه لري او له دوی غواړي چې د ښار په بیا رغونه او په پرمختګ کې ورسره ونډه واخلي. چې کوم کارونه د ښاروالۍ بودیجې نه کېږي همدې ترڅنګ خصوصي سکټور سره په څنګ کې تجاران هم فایده وکړو. خو بیا هم دې ترڅنګ څومره خصوصي سکټور څومره چې موږ لرو په خوست کې یا دې ترڅنګ تجاران لرو هغه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته د خوست په ښکلا کې لوس وکړي. خوست موږ تاسو ټولو ګډ کور دی. دغه پروژه د احمد ابدالي د لوړو زده کړو موسسې له لوري د 1.2 میلیونه افغانیو په لګښت سره ترسره شوې چې 24 روښنایۍ پایې، اوبو رسونې سیستم او ګلدانونو رنګول پکې شامل وو. ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یادې موسسې مسؤلین وایي چې د ښار په رغونه کې یوازې ښاروالي مسؤله نه ده بلکې د ټولو ګډ مسؤلیت دی. په دې 2 میاشتو کې موږ وتمنېدل چې د 1.7 باندې 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت دا پروژه ورغوو. تاسو یې وینئ فقط 24 پایې لري. دا د ښار نه تر بیخه په هر ځای کې نلکۍ لري. لاندې هم ډېرې قوي مضبوط اثري ورته اچول شوي دي. نن دغه د ښاروال صاحب دا پروژه افتتاح کړله. خصوصي د لوړو زده کړې موسسې ټولې په دې هم مکلف دي چې په ټولنه کې دوی باید داسې یو څه وکړي چې ټولنې ته خیر ورسېږي. زه په ټولو نورو خوستی ورونو هم غږ کوم چې هغه ښاروالۍ ته هغه دولت ته لاس ورکړي. ورته مهال عام خلک بیا وایي چې د شپې له مخې د ښار په هغو سړکونو چې د روښنایۍ اسانتیاوې پکې نه وي د تګ راتګ پر وخت له ستونزو سره مخ وي. دوی په پانګوالو غږ کوي چې له ښاروالۍ سره په ګډه د ښار په رغونه کې مرسته وکړي. دغه تفریحي پارک چې بیخي ډېر ښایسته ځای و، ډېر ځوانانو د ورځو به ډېر راتلل، خو د ماښام اذان وروسته به دغه ځای کې توره تیاره وه، نو د لیټونو سره بیخي دغه ساحه بیخي ښکلې شوه، ښایسته شوه. دې سره به په دغه لاره باندې د ځوانانو تګ راتګ او دلته میلې جوړول به عام شي. او دغه لیټونه دغه ښکلا دا د ژوند یوه برخه ده. دلته مخکې چې موږ راتلو او ډېره تیاره به وه او دغه ساحه ته به د شبخانې ته او داسې نور تفریحي پارک ته دلته به خلک ختل، یو ډېره تیاره به وه. موږ غواړو چې د خوست ولایت او د افغانستان ټول تجاران او پیسهداران خلک باید داسې ښار په ښکلا کې باید ډېره همکاري وکړي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي چې سږ کال 32 پروژې په پلان کې لري چې له ډلې یې د خوست لپاره یوه ځانګړې دروازه او د ښار په یو شمېر سړکونو د روښنایۍ څراغونو نصبول دي.